إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. در رمضان اخیری لشپے روانی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما رنبے کی دتا یوگد حدیث ویلیو رنبے لس دا رحمت شپی دی او دوے میں دا میند لس شپی دا مغفرت او دا بخنی دی و آخره عتق من النار و خیری رمضان دا چکم لس دی دا دا اور دا ازادی دو دی. کلچ رمضان خلاص شی نو رب العالمین فرشتو تا یو اعلان کی یو تقریر کی او دعوت فرمائی چے اے فرشتو یو مزدور چے مزدوریو کی اغلب سا مزدوری مناسب دا چے ورکلی شی اغلب سا ورکول پکار دی وی اللہ چے اغسر سا مناسب مزدوری وی اغا مزدوری ورکول پکار دی. زما بندگانو پر رمضان کی روجیو نوی خپل خواہشات بند کرل دا خوراس کاک او دا نور خواہشاتو نیزان اسات دا تاسو گواہ حکم چی دا ٹول زبخم دا آخیری لس پہ عتقم من النار دا انسان سٹ او دا انسان غاڑ دا جہنم دا اور نازادی گی. اس بدے اخیری شپو کے دا نور شپو پا نسبت باندے دو عبادتون زیاد تی. یو اعتکاف او اعتکاف دیر قیمتی عبادت تے. مشکات شریف کے حدیث تے دا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اعتکاف یعتکف الذنوب گناہون اخبندی و ختمی. اعتکاف مقصد گناہون ختم دل دی گناہ ختمی او اللہ پاک دل دمرنے کے ورکی چلکہ یو انسان شپا و رز لگیا دے و محنت کئی شپا و رز نستڑی کی گی دا دنیا کار روزگارم کنکی یو شان عبادت کئی دقا سے دا نیکو کمپیوٹر لگیا دی یو شان دلنے کے لکلی کی گی. اعتکاف دون قیمتی عبادت تے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل مدینی شریفی تا ہجرتوں کو دا رمضان روجے فرض شوئے 9 کال دا رمضان روجے نے ولی دی 9 کالا دکا پا دویم کال دا ہجرت رمضان روجے فرض شوئے وی او پا لسم وفات شوئے دے 9 کالوں کے رسول اللہ مبارک مستقل ہر کال اعتکاف کرے دے. اخیری لسوں کے صرف 2 کال اعتکاف نو کرے. یو کال دے او جہاد دا سفر پا وجہ نو کرے نو چوے نکو نو شوال کے بیا لس پہ اعتکاف ہو داغے اعتکاف پزے چے پات شو شوال دا رکوٹ اختر پمیاش کے لس ورزی روجیونے والے او پاگے کے اعتکاف ہو. بل کال رسول اللہ مبارک دے او عارض دا وجنا یو وجوا دا اغی وجہ دا نبی علیہ السلام اعتکاف نو کرے نو پراتلون کے کال کے بیا پر رمضان کے شلش پہ اعتکاف ہوگا. لس دا اغی کال او لس دا غتیر شوی کال چے نو کرے. دا سے معلوم شوا چے پیغمبر علیہ السلام مبارک دا رمضان پا میاشتو کی مستقل اعتکاف کرے دے. او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چے کل بدا اخیری شبے شروع شوے نو رسول اللہ مبارک اشتد مئزرہ لنگ بے ٹیٹ کو لنگ ٹیٹ والی دا ندی لکا یو سڑے چی یقیناً لنگ مضبوط کی اسم یو سڑے وی علکا فلان کی یو کار چکی یو پا شوق و پا محبت کی وی فلان کی و تا بڑے والی نا جی بڑے والی خدا دا پختو محاورہ دا علکا دے کار تا شاب بڑے وا نو بڑے نوائی مطلب دا چی دا کار خود تیزے سراو کا دا کرنگی رسول اللہ مبارک بخپل لنگ کلک لکا پختانے میں بڑے بے والی رسول اللہ مبارک با بالکل پڑیر کوشش و پڑیر محنت باندے اعتکاف تا متوجہ شو وَأَحْيَا لَيْلَتَهُ ٹول شپے جم دے کڑا ماشاءاللہ ٹول شپے پک عبادت کرے دے. عائشہ صدیقہ فرمائی ٹول شپا وَأَيْقَضَ أَهْلَهُ او قبل اہلو بیبیانے بے امپاس ہو لے چنن بدا شپے مکمل عبادت کرو.
اسی په عامو حالاتو کې نبی علیہ السلام ټوله شپه د عبادت نه منع کړې ده. کومو صحابه چې ټوله شپه عبادت کړې دي هغې باندې انکار کړی دی، وینا ان لعینک علیک حقا، ستا د سترګو په تا حق دی. ان لجسدک علیک حقا، ستا د وجود په تا حق دی. ان لزوجک علیک حقا، ستا د بیبي په ستا حق دی. هم خوب بکې هم به عبادت کې. یو شان د ټوله شپې عبادت نه نبی علیہ السلام در منع کوله، لیکن د رمضان په آخري لسو شپو کې څه کړي دي؟ احیا لیلته، ټوله شپه به عبادت کو. بعض علماء اکثر له حکم د کل ورکوي، بهر کې ټوله شپه به عبادت کوي، او بیبیانې به او کور خلق به پاسول چې پاسې د الله تعالی عبادت وکړي. ولې؟ ځکه د لسو شپو کې یو شپه را روانه ده چې هغې ته لیلة القدر وایي. د هغې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی. یو ځل رسول الله مبارک او فرمایل، وی بني اسرائیلو کې یو سړی و، 1000 میاشتې د الله په لار کې جهاد کړی دی، 1000 میاشتې روجې نیولې دي، د شپې 1000 میاشتې عبادتونه کړي دي، منځونه. دا صفت د هغه د عمر او د هغه د عبادت یې وکړو. نو صحابه ویل الله رسوله هغوی کولي ځکه چې عمرونه یې زیات دي، زمونږ عمرونه کم دي، زیات نه زیات دی. اوس سړي چې ډېر عمر هم شي 70 80 کاله شو، 60 خو نبوي عمر خو 63 دی، رسول الله مبارک 63 کاله دی. حضرت ابوبکر صدیق 63، حضرت عمر فاروق 63 رضی اللہ تعالی عنہما. ذاتیا کاله کا نو دا 15 ہوتے دا نابالغتیا ہوا تھا، نابالغ. فبیا دا لس اخره کې چې دا کم لس 12 کاله بوډای سړی بیا عبادت کم ځای کولی شي. او صدا ځوانه د نشي ژوند دي، صدا کار روزگار ژوند دي، سب بیبي لا بغټه کې، بچو لا بکې، روزگار بکې، غم خادي بکې، مو عمرونه کم دي. الله رسول سبقو الله پاک آیات نازل کا، سو ان انزلناه فی ليله القدر، قران ما د قدر پشپا یعنی ليله القدر کې نازل کړی دی د لوح محفوظ نه بیت العزت تا. وسوی الله وما ادراک ما ليله القدر، اے مبارک پیغمبر تا ته سپته چې ليله القدر څومره د عزت میاشتا، تا ته سپته ده چې ليلة القدر کې څومره لوی عزت دی، څومره لوی عظمت دی، څومره لوی او بزرګي ده پکې. ليلة القدر خیر من 1000 شهر، ليلة القدر د 1000 میاشتو د عبادت نه بهتر ده. هغې 1000 میاشتې جهادونه هر څه کړي دي او مثلا 1000 میاشتې هغه پکې روجې مونوي، د عبادت ده. ستا امتي چې د رمضان په آخري شپو کې ليلة القدر یو شپه عبادت وکړي، د هغې د 1000 میاشتو د عبادت نه ثواب زیات، خیر من 1000 شهر. وروڑی پہ کہ ہر رمضان کے تو لیلۃ القدر، بل رمضان کے لیلۃ القدر، بل رمضان کے لیلۃ القدر، زور کا ولو ضرب خیر من 1000 شهر. دا 1000 میاشتو د عبادت ته بهتر دی، 1000 میاشتې عبادت. او دا سے لفظ رب العالمین ذکر کا من 1000 شهر، من صلاة 1000 شهر منذ یاد نہ کر، من صیام 1000 شهر روجې یاد نه کړې، جهاد یاد نه کړ، ذکرونه یاد نه کړل. یعنی د 1000 میاشتو د هر قسم عبادت نه ردې میاشتې د عبادت بهتر دی. دا د خدای خصوصي انعام نشو، دا د رسول الله مبارک د برکت نه. کنتم خیر امت اخرجت للناس، په ټولو امتونو کې بهترین امت الحمدلله زموږ د حضور پاک امت دی. الله خصوصي احسان په مونږ کړی دی. زمانو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربهم من کل امر سلام، فرشتے نازلیږي، جبریل علیہ السلام نازلیږي. او حدیثو کې راځي چې بعض نیکانو خلکو سره فرشتے ملاقاتونه هم کوي، لازم ورکوي. او دا الله د طرف نه سلامتیا ده، گناهونو نه دې بچ ساتي. سلام فرشتے سلامونه اچي، سلام فرشتے دعاګانې کوي چې الله دا مخلوق سالم کا. سلام اللہ پاک انسانانو له صحت ورکي، سلامتیا ورکي، فائدہ ورکي. او کم وقت پورې دا هي حتی مطلع الفجر، دا ليلة القدر دا شپه شروع کیږي، لیله شپې ته وي قدر عظمت تقدیر دا شروع کیږي، دا نور پریوتو نه تر سبا پېشمنی پورې، سبا خطو پورې چې سبا بند ویل شي. دی وجنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس چل کو بیبیانې به پاسولې. بل حدیث کی راضی کہ کل بفی وتر من کہ اخیری ناتکے شپی بشوے نو بیبیانے بے پاس ہو لے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر، چاچے لیلۃ القدر جم دے کلو عبادت پکے اوکو تو مخ کی روز ټول گناہوں و خدای پاک معاف کړي. زمارونو معتکفین با اعتکاف کړي. اعتکاف کو جی څوک په اعتکاف ناسته ورې د اعتکاف پابندۍ بکوي. اعتکاف کې ډېر خیال ساته. اعتکاف دې د پاره نه دی، اعتکاف څه د پاره دی؟
اعتکاف علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمائی د اعتکاف مقصد اللہ سره جوړ پیدا کول دی. د دنیا نه کټ کېدل دي، کټ د دنیا نه کټ شم، خدای نه کټ شم، بیبي نه کټ شم، او خواهشات خو مې سم بند کړی دي، خوراک سکاک او بیبیانې خواسم بند دي، دنیا نه میدان کټ کو، زړه او روح الله سره متوجه کول دي. دا الله در کې ناسته ده. او زه به یو مثال درکم. یو سړی دی او هغه د یو مالدار سړي دروازې له لاړ او په هغه دروازه کې ورته کېناسته او ورته وایي چې نه به زما له به یو 100 روپۍ راکړه، 1,000 روپۍ راکړه، ځه نه ځمه. او هغه ډېر شوم سړی وي، هغه مالدار نه ورکوي. خو چې دی ورته په دروازه کې کېناست نو هغه شوم به وشرمېږي، یاره داسې مصیبت دی سړیه، شرمۍ همسې ځي نه ورکوله دا پیسې چې ځي چې خلاص شو تی، داسې ځکه نه ده. نو الله خو شوم نه دی، الله خو سخي دی او الله سره کمیږي نه، او الله په دې خوشحالېږي چې ته وغواړې. نو دی مثال دی چې الله ستا په دادر کې زه کېناستم، بس ستا په قلا کې زه بند شوم الله، او ستا د رسول مبارک په وینا بندې ما، او ستا په کور کې په جماعت کې بندې ما، او نه ځم نه د شپې ځم نه د ورځې ځم، هله به ځم چې د اختر اعلان وشي. وایه نو الله به پې څونه خوشحالېږي. بلکې یو حدیث دی، علامه شعراني یو کتاب د کشف الغمه هغې کې هغې یو حدیث نقل کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په رمضان اخیری 10 شپو کې څوک اعتکاف وکړي، کله 10 شي کله 9 شي، خو چې رمضان اخیری کې څوک اعتکاف وکړي دله به الله د 2 حجونو او د 2 عمرو ثواب ورکړي. خو یاد ساتئ معتکفین به لږه ګزاره کوي. ګورې ښه هسې نه چې اعتکاف کې تا بس فیسبوک ته ځان له شوې، هسې نه په اعتکاف کې د نیټ ته کار ویلي چې دا راشي جومات کې ډډه مې والې ده او صادرونه راښکته دي، هېڅوک نه خبرېږي او ټول ورځ نیټ کې او ځان مشغولو، ځان به په تسبیح او په ذکر الهي مشغول کې، ځان به په تلاوت او په قرآن شریف مشغول کې، نیټونه میټونه پکې مه کوئ. پام دا مې ځکه و چې یو څو کاله مخکې ما ته اطلاع راغلې وه چې معتکفین ګډ کسان په یو جومات کې ناست و، شپې به یې لړو کوله، بلکې بې ادبي دې معافي د ډېرې زمانې خبره ده. ما په خیال چې 10-12 کالو مخکنۍ خبره ده، 10-12 کالو مخکنۍ ما ته د اطلاع راغلې وه چې په اعتکاف کې کسان ناست و تاش به یې کوو. هلکه دا ولې خلق ورته وی مونږ په جواري خو پې نه کوو، مونږ پې روژه لنډو. ماشاءالله بشیر جانا، بشیر جانا خرج شکر په دې یو اوباته د خدای نعمت خو خدای ډېر درکړي دي، یعنی سترګې دې وې نو د ما په خیال چې دا لړو تاش به تاب نو پرېږدي، دې په زړه لږ جمدې دی ځکه دې یاد هم کړ بڑا جمدے دے زمارونو عبادت وکوي. الله ته کېناسته، الله ته متوجه شه، الله ته کېناسته نو ټوکې تقالې به نه کوې، بیا په ټوکو الله خفه کېږي. اوس معتکف به صرف طبعي او شرعي حاجت لبارو دي، بس بنو دي. طبعي حاجت څه شی دی؟ که په جومات کې دننه د اودسماتي انتظام نو مثلا نو بار تلی شي، دا یو حاجت شو. بار کوم ځای ته تلی شي؟ پټو ته یا نږدې ځای کې چې تر چا حجره کې بیت الخلا ده هغه ته دې وایي چې زه به راځم خو چې وخت تېر نه کړي ما ته کوله وکړه، یا بل ځای نشته خپل کور کې بیت الخلا ده هم تلی شي. وایي ساریږي به ناست نه چې کور ته ورغی او بیبي ته وایي سلام علیکم څنګه زه خو تا ته ډېرې دواګانې کوم که څنګه اعتکاف له ناست یم، اول ته یې سترګې روزې برغې رابرغې کړې او سترګې کله ښي طرف ته بوځه او کله بل طرف ته بوځه، داسې به نه کې نو بچو سره گپ شپ لګې بس نیک خپل اودس ماته کې راوړل. ډوډۍ طبیعي ضرورت دی، که دله به څوک راوړي، که د ډوډۍ د راوړو څوک نه نو خیر دی، هغې له هم څه شي کور ته، خو داسې نه چې کور ته کښېنې خمازېدار او کټ کې ډډه والي ولې ډوډۍ له راغلی یم او کور ورته بڼې ووایې نه، بیبي ته به ځان پوه کړي چې بس زما دا پلان کې ټایم دی چې روټۍ تیاره پرته چې د درشم او فوري انشاءالله داسې مسلې دلته نشته، ماشومان شته، ګاونډیان شته، وړل راوړل به دله کوي، دا مسلې به نه پېښېږي. یا یو سړی جنوب شو لوی او بیا اودسي پرې راله نو هغه لوی بیا اودسۍ له دی که په جومات کې دننه انتظام وکړو ډېره ښه ده، او که نه نو بارم تلی شي. بلکې تر دې حده پورې زموږ فقهاو لیکلي دي چې کوم د جمعې دا مسنون غسل دی دې له د جومات نه بار نه وځي. اعتکاف زیات تر ټیم به هغه ځای کې تېروي چې کوم ځای کې دی اعتکاف نیت کړی دی خو بالته کوي زیات وخت، او که سدمر تبا روزي تلاوت کوي نو خیر دی وتی شي. که لږ ګېډه کې ګیس میس دی او لږ داسې یو پوټی چکر په جومات کې لګوي، جومات نه بار بنو دي نو پروا نشته، داسې خبره پکې نشته. او داسې بعضې خلک اعتکاف کې بالکل خبرې بندوي، دا ګناه ده،
سمون بکمن بالکل چپ چاپ په نه کېنې د ضرورت خبرې پکې کولی شي دا بده نه ده تسبیح ذکر معتکف بدا کوي اوس تاسو به وایئ اوهو د اعتکاف خو ډېر لوی ثواب دی موږ خو ټول ترې محرومه پاتې شو ډېر خلک اعتکاف ته نه دي ناست نو زمارونو تاسو نفلي اعتکاف وکړئ که نفلی اعتکاف څنګه وکړئ جومات ته چې راننوځئ دا ووایئ وی الله تر څو چې زه په دې جومات کې ناست یم زما اعتکاف دی بس خبره ختم تر څو چې دې جومات کې ناست یم نو زما اعتکاف دی دا نفلي اعتکاف شي یا د شپې کوې که نه که څه کار هم نه نو د شپې چې څنګه راشئ روژه ماته کې او تراوله راشئ نو بس کښېنئ به تراویح مو کې او تر پیشمني پورې به زما اعتکاف وي تر څو پورې چې زه ناست یم بس نیمه ګنټه د پیشمني نه مخکې پورې اعتکاف وکړه د شپې نفلي تلاوت وکړه ذکر وکړه او بیا نیمه ګنټه چې پاتې شي نو لاړ شه خپل کور به پیشمني وکړي او د بشي دا وکړه خو د دونه خبره نه ده نن سبا خو چې خلک د تراویح نه فارغېږي نو 9:30 بجې وي تقریبا یا 9:30 نه خو لکه په کم 10 بجې تراویح نه فارغېږي او 2 بجې خلک پاسي چې پیشمني لري چې تهجد هم پکې کې نو بس دا شپه دې په جومات کې تېره کړه اوس بل حدیث هم درته وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې څوک د ماښام نه د ماسخوتنه پورې ګوره څومره لږ وخت دی چې څوک د ماښام نه تر ماسخوتنه پورې نفلي اعتکاف وکړي معمولی غوندې ټیم دی او دې په هغې کې ذکر وکړي او د قرآن شریف تلاوت پکې وکړي دله به الله په جنت کې یو بهترین او اعلی قیمتي محل تیار کړي تاسو دا کولی شئ دا وکړئ دا کار دا نفلي اعتکاف مستقل وکړئ شپې کني د ورځې خپل روزګار کوئ او د ورځې خپل کار کوئ مثال په طور نو د شپې ماسخوتن چې څنګه تراوله راشئ نفلي اعتکاف نیت وکړئ دونه ټیمه پورې چې کور ته زه پکې پیشمنۍ له لاړ شم خیر وخلاص 1 ګنټه وکړه 2 غنټې وکړه ماښام چې راشئ تر ماسخوتنه پورې دغه وکړه دروازې وکړه نفلي اعتکاف کې نفلي اعتکاف کې څه نشته بس دا خبره کې په خولې کې نه وې زړه کې والي چې تر څو د دې جومات کې مې اعتکاف دی نو رب العالمین به دله اجر درکړي نو دا اعتکاف د شپې خو هسې نه چې ته د شپې اعتکاف ته راشې هغه نور برباد نه کړې چې کوم معتکفین اعتکاف ته ناست دي چې هغوی سره ډډه والي او هغوی ګپ شپ ورسره لګې نه په ګپ شپ د جومات کې ګورې یو خبره درته وکړم جومات کې چې څوک د دنیا خبرې کوي په جومات کې رسول الله مبارک فرمایي نیکۍ ختموي بالکل نیکۍ ختموي نو جومات کې بعد اصل د دنیا خبرې منع دي بیا معتکف له خو په جومات کې د خبرې د دنیا کول دا ډېر لوی جرم دی او لویه ګناه ده الله ته ودرېدل چې الله نه غوښتل دي اعتکاف کې څه مطلب چې دا الله ته ودرېږم او دا الله نه وغواړم زمارون موږ ټول رب العالمین ته محتاج یو چې موږ الله نه وغواړو الله ته وجاړو او خدای پاک ګوره زموږ مال د الله په لاس کې دی زموږ بچي د الله په لاس کې زموږ صحت د الله په لاس کې زموږ عزت د خدای په لاس کې هر څه ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم دا هر شي خزانې الله سره دي او چې موږ الله ته ودرېږو او موږ د رب العالمین نه وغواړو په جلاګانو وغواړو هغې دپاره بهترین ځای جومات دی او بهترین د رمضان دی بیا او اخري 10 شپې زما رونو دا 10 شپې رونه کې خان دی کې یوه شپه لیلة القدر او دا خدای ګورې پټه ساتلې دا لیلة القدر دا یو ځل رسول الله مبارک د کور نه راووت په بخاري شریف کې حدیث دی نو 2 صحابه یو بل سره په باسو نو نبی علیه السلام وفرمایل وایي زه خو دې له راووتم چې د لیلة القدر خبر دله درکړم چې دا پلانکۍ شپه ده خو فلانکي او فلانکي یو بل سره په باسو وایي هغې سره خدای پاک زما نه یې راکړه او شاید چې دې کې تاسو له خیر دی په دې یېروالي کې ولې که یو خاص شپه وه او هغه د لیلة القدر و تا ته معلومه وه نو بیا به تا دغه یو خاص شپه عبادت کوو نور به دې نه کوو او چې دا خاص نه ده او ته هره شپه په دې نیت عبادت کوې چې دا به د لیلة القدر شپه نو د هرې شپې د لیلة القدر اجر به له خدای پاک درکړي لکه تا بېګاله په دې نیت وکړه چې انشاءالله بېګالې نو د لیلة القدر ثواب دې وګټو په بله شپه دې بیا وکړه چېرې کیدی شي دی نو د نورو زرو میاشتو نه زیات ثواب دې وګټو نو په بله شپه دې بیا په دې نیت وکړه نو بیا د خدای د زرو میاشتو نه زیات اجر او ثواب درکوي نو دې کې د الله حکمت شو بل په دې شپه کې یو خاص ټیم دی چې رب العالمین په هغې کې د انسان دعا قبلوي عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها د رسول الله مبارک نه په خپله تپوس وکړو د الله رسوله که زه پوه شم په هغه ټیم باندې نو زه څه ووایم نو رسول الله مبارک وفرمایل تدوا چې ان الله عفو يحب العفو فاعف عني یا الله الله چې دی نو دا بخون کې دی عفو کوون کې دی او عفو خوهم د ګورې نو یا الله ما ته عفو وکړي نو تاسو کاربه کې نشئ ویلی نو داسې وایه چې یا الله ته عفو کوونکې درګذر کوونکې بخنه کوونکې او دا د خوهم ده خدای ما ته عفو وکړه ما معاف کړه ما مغفرت وکړه ما له معافات بهترین زندگی راکړه دا دعا د رب العالمین نه وغواړئ
او د شپې پکې ټوله شپه عبادت وکړې او رب العالمین ته زاري وکړې. زما وروڼو رب العالمین په دې ليلة القدر کې قرآن شریف نازل کړی دی د هغه اووم اسمان نه لومبي اسمان ته. په دې ليلة القدر په دې شپه کې الله پاک جنتونه چې کله شروع کړل او د هغې تزیین یې کو مکمل کولې نو په دې شپه مکمل کړی دی. رب العالمین فرشتې په دغه شپه پیدا کړي دي نو دا ډېره قیمتي شپه ده. نو انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې په دې شپه کې مونږ د رب العالمین عبادت وکړو. ښه هو به انشاءالله کنه. بل زما دا خبره زنانو ته ورسوئ. زنانه په عبادت کې ډېرې تکلی د سړو په نسبت خبره رسولو ته پکاري زنانو ته ورسوئ. او دا شپه او دې کې علما وایي دا کمه شپه ده. بعضې یو ځل رسول الله مبارک د 21مې هم فرمایلی دي د 21مې هم شویلي شوي دي دا ناتکې هم دي. نو دې کې روایات بعد شته علما لیکي چې دا الله پاک ګرځئ یو میاشت کې دا فضیلت 21مې له ورکي بله میاشت کې 30مې له ورکي بله کې 15مې له ورکي بله کې 20مې له ورکي بله کې قرآن خو په دا یو خاص شپه کې دی لیکن اوس د هغې د برکت نه فضیلت الله اړی راړی. یو رمضان کې یو شپېله بل رمضان کې بل شپېله بل رمضان کې بل شپېله خو زیات تر زموږ علما 20مه شپه د رمضان یادوي. خو خیر انشاءالله العزیز تاسو مونږ به که خیري انشاءالله انشاءالله ورسره ووایه دا خیري شپې که خیري جم دی کوو ښه دا برونو که خیر انشاءالله. الله ته به جاړو زمونږ خپل رب دی زمونږ خپل رب دی زمونږ په جړه خوشحالېږي. مونږ ډېر ګناهګار یو خو زمونږ خپل رب دی پردی نه دی. مونږ خپل رب دی زمونږ خپل رب فرمایي چې ما ته څوک یو لیش را نږدې شي د یو ګز ور نږدې کېږم او چې ما ته څوک یو ګز را نږدې شي نو زه ورته یو باع یعنې تقریبا 2 ګزه ور نږدې کېږم او چې ما له څوک پیاده راځي نو زه په منډه ورځم. زمونږ ډېر مهربانه رب دی زمونږ ډېر ښکلی رب دی او زمونږ خپل ذات دی هغه ذات چې مونږ یې مسلمانان پیدا کړي. مونږ خو الله ته نو ویلي چې الله ته مونږ مسلمانان پیدا کړي. مونږ خو الله ته دا درخواست نه دی کړی چې مونږ د اخر زمانې د پیغمبر امت پیدا کړه. قسم په الله دا د الله کرم دی په مونږ باندې دا د الله رحم دی په مونږ مونږ باندې خدای ډېر مهربانه دی. خو مونږ بدبخته یو مونږ بنیته یو مونږ بدبخته یو او مونږ د الله د رحم نه مونږ په خپل سترګې اړو راړو او خپل ځان ته اړو. الله وی راشه ای بنده وقال ربکم ادعوني استجب لكم راشه ما نه وغواړه چې درکم او دعا دې قبوله کړم. او بیا څونه مبارک شپې الله راوستې لیکن په هغې کې مونږ الله ته نږدې کېږو او د الله نه ځان تختو. نو زما وروڼو زما دا درخواست دی زما دوستان یې زما وروڼه یې زما دا درخواست دی انشاءالله مهرباني به کوئ دا باقي چې کومې شپې پاتې دي دا به که خیر انشاءالله وروڼه انشاءالله ورسره ووایه او زنانو ته مو ووایه او خدای ته به جاړو. زما د قسم په خدای چې رب العالمین په جړه خوشحالي خلک وایي ما ته ټینشن دی ما ته پریشاني ده ما ته مصیبت دی ما ته تکلیف هر سړی پکې مبتلا او دا مې مان دی چې دا هر څه خدای ختموي دا تکلیفونه دا مصیبتونه بې د الله نه بل څوک نشي ختمولی. دا قیمتي شپې دي نو الله ته به جاړو زاري به کوو د خدای پاک امت مسلمه معاف کړي لاول خدا وسات زموږ حرمین بند شوي دي مکه مکرمه بند ده طوافونه بند دي مدینې منورې ته د رسول الله مبارک سلام بند دی. مبارک پیغمبر به په خپل قبر کې زونه خپوي هغه ته خو درود شریف رسي هغه ته خو فرشتې مقرر دي درود شریف سلام ورته رسوي مخامخ خو دې دل جدی او لرې ځای نه جدی عقاید و جهان مخ ته چې به کوم رش و کوم غلو به وي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله بند شوي دي. هغه خلک خدای پیغمبر سوي زما امت ماله ولې نه راځي زما امت ماله ولې نه راځي الله به وایي زما کور ته زما امت زما بندګان ولې نه راځي طوافونه بند دي څه یو مخصوص کسان دي زما وروڼه دا زموږ د اعمالو وجه ده. زموږ جوماتونو کې عبادت هغسې نشته رمضان ته ګورو زموږ عبادت ته ګورو کورونو کې خلکو تراویح شروع کړي په خپلو کورونو کې ختمونه بند شو زموږ د اعمالو وجه ده زموږ رب زموږ نه خفه دی اسم نشته موږ نه خپل رب خفه شوی دی موږ نه خپل رب خفه دی رب دې زموږ نه خوشحاله شي دعا کوئ چې خدایه
تو خدای ظالم نه نو خدای پاک ظلم کوي خدای ټول زموږ د ګناهونو نتیجه ده زموږ ګناه الله معاف کړي ان شاء الله کوشش وکړي خدای ته وځاړې په دې شپو کې الله ته زاری وکړي بچی پاسوي زرا نه پاسوي او ليله القدر ډېره قیمتي شپه ده ول صدقه فطر خبره ده سر ساينس پاو کم 2 کیلو اوړه یا پاو کم 2 کیلو غنم یا دغه قیمت دا صدقه فطر دا بهتر ټیم فاغه دي سړی دا اختر منزل زی وری کی خو مخ کې په څوک ورکوي ورکول شي دا غي مسائل به ان شاء الله او نور دا صدقه فطر مسائل ان شاء الله بل جمعه پکې راځي هغه کې بیان وکړو دعا وکړه الہ العالمین ته زموږ ناراضي شه موږ معاف کړه موږ معاف کړه ته موږ پریشان الله په خوشالو بدل الله چې جاته سټی نشنو نه دي چاته سره پریشان دي خدای ته زموږ رب ته تبلس دیونه رمضان مقدس هم یا حسال الله زموږ پریشانه په خوشالو بدل کړي زموږ د بچو پریشانه په خوشالو بدل کړي الله مریضات ولمرو صحتونه ورکړي الله مریضات ولمرو صحتونه ورکړي بچی جوړ کې کور اهل عیال لم شفا ورکړي الہ العالمین د رمضان د روزي قبول کړي خدای د شپې د عبادت توفیق راکړي الله تعالی شپې د عبادت توفیق راکړي خدای موږ ليله القدر شپې عبادت نصیب کړي الله دې نصیب کړي زموږ الله دې زموږ نصیب کړي الله کې زموږ نصیب یاد به شوي په رمضان میاشت کې راته معاف کړي الله راته معاف کړي الله ټول امت مسلمه چې په ګناه دي ولې ته معاف کړي الله ستاسو بندگان دي خدای ستاسو بندگان دي ته معاف کړي ستاسو بندگان دي ته په خپل بندگانو مهربان الله ته معاف خدای چې کوم مسافرونه اکثر تمګ دا بیان اوري دا غیر مزدوره درک نه لګي الله ته دا غي مل شي الله حفاظت نصیب کې تمره مسافر د خپل وطن نه بار فنور وطنونو کې حفاظت نصیب کې برکتونه نصیب کې پریشانونه او ساتي چا بچی نه خدای نارینه اولاد ور خدای کده چا رشتي دي صالح دیندار رشتي ورکه که مردگان وفات شوی مغفرت نصیب کې حاضر جمع جسم راغلي مغفرت نصیب کې ډېر دوستانو موږ در دعاګانو ویلي دي چا په ټلیفون جاده سه الله چې چا څه دعا غوښتي دا تا معلومه ده او تا خلک معلوم دي دعاګانې قبول کړي کوم مسافر چې د لری زین زموږ د جمعات له منزل راځي په یو قدم اجر ورکړي برکتونه ورکړي خوشاله ولا ورکړي زموږ د محله او د کلی خلک چې د مېلمنو کې خدمت کې د غیلم ناغي اجر او برکتونه ورکړي خدای چې چا په لړ کې صح حاجات خدای پوره کړي خدای حاجات پوره کړي خدای مشکلات په خوشاله بدل کړي د رمضان در رجوع توفیق نصیب کې او چې کوم مونږ ولې قبول کې چې کوم بکی بیماران دی روزي نشینه ولې او فدیه ورکړي خدای ته داغیم اجر او ثواب او برکات نصیب کې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين